د بلخ ولایت په نهر شاهي ولسوالۍ کې د مولانا جلال الدین محمدي بلخي په نامه د راستنیدونکو کډوالو لپاره د یو ښارګوټي د جوړولو کار په 3000 جریبه ځمکه کې پیل شو. په دې اړوند جوړ شو مراسمو کې د افغانستان د اسلامي امارت د ښار جوړونې وزیر د کډوالو په تړاو د اسلام په لیدلوري بحث وکړ او د ریاست الوزرا د اداري مرستیال په مشرۍ د یو کمیسیون له جوړېدو څخه خبر ورکړ. نوموړي دغه راز وویل چې یاد کمیسیون دنده لري چې د علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله د هدایت پر اساس د ټول هیواد په کچه د راستنیدونکو کډوالو د ستونزو د حل لپاره لنډمهالي منځني او اوږدمهاله پلانونه جوړ کړي. نوموړي د یاد ښارګوټي جوړول د دغو راستنیدونکو د ټولنیزو ستونزو د حل پر وړاندې د اسلامي امارت ژمنتیا ښیي. موږ د دې لپاره نوي پلانونه په داسې شکل باندې جوړ کړو چې په هغو کې د زیربنا او د نورو بشري خدماتو هغه ټول څیزونه په نظر کې ونیول شول او په داسې یو عالي شکل جوړه شوله چې لکه یو نوی ښار شي او بادیږي. خلک سره به دا سوال یسي دا خو ډېرې لرې دښته ده، خو موږ له الله توفیق غواړو چې دغه دښته به بیا یو داسې ښار یې شي په سیمه کې او په منطقه کې به دا نور ښارونه چلنج کوي. د بلخ والي ملا محمد یوسف وفا په ګاونډیو هیوادونو کې د افغان کډوالو پر وړاندې له وحشت او بربریت څخه پرده پورته کړه او یادو راستنیدونکو لپاره د لا زیاتو خدمتونو او اسانتیاو برابرول یو لوی مسؤلیت وباله او له ټولو کډوالو یې غوښتل چې خپل هیواد ته راستانه شي. نوموړي دغه راز وویل چې د افغانانو عزت په خپل کور کې ساتل کیدای شي چې په راستنیدو سره به د شته اسلامي نظام تر سیوري لاندې سوله ییز ژوند ولري. دا زندگی د هر څه د عزت کې خوند کوي. که سړی مال لري، که سړی دولت لري، که سړی عزت لري، هغه په عزت کې خوند کوي. نور چې هجرت د عزت لپاره سوی نور بالا عزت نسته. نور به دې ته نه وکتل سي چې هغه بیا په موټرو کې اچي یا په زور اچي. نور دا د الحمدلله شکر دا ادا کو چې ګوره دا دلته چې موږ ته هجرت کوو هېڅ نه ورته برابر. د افغانستان د اسلامي امارت د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي په اسلامي هیوادونو کې له ټولو پانګوالو او خصوصي متشبثینو غوښتل چې د اسلامي او بشري قوانینو په پام کې نیولو سره د تر خپلې وسې پورې له راستنیدونکو سره هر اړخیزې مرستې او همکاري وکړي. تاجرای ملی ما، هموطنان عزیز ما، برادران و خواهران ما چه در داخل چه در بیرون هستند، این یک مسئله اسلامی و ملی ما و شماست. هر چیزی که در توان دارین مطابق توان خود همراه برادران و خواهران خود همکاری بکنید. در گام دوم کسایی که کشورهای اسلامی هستند یا مؤسسات و منظمات اسلامی است اونا هم مسئولیت دارند در این طور یک شرایط امو مسئولیت اسلامی خود اونها ادا کنند. د بلخ ولایت د علماو شورا رئیس بېوزلو او اړمنو افغانانو ته د دې ښارګوټي پرانیستل یو پر ځای اقدام وباله او ویل چې تل باید هڅه وشي څو خلکو ته غوره خدمتونه وړاندې شي. نوموړي دغه راز زیاته کړه چې افغانستان اوس یو آزاد هیواد دی او خلک یې په پرامن چاپیریال کې ژوند کوي. برای خدمت به مردم رنج دیده و ملتی که در دل ما و شما جای داره که از سالها از وطن تبعید شده بود به خاطر یک هدف مقدس و امروز الحمدلله پروردگار عالم توفیق داد که خادمین همون ملت مظلوم و رنجیده باشیم. د یادونې وړ ده چې دا ښارګوټی په بېلابېلو کچو کې 3150 استوګنیز واحدونه لري چې اړینې اسانتیاوې لکه دیني مدرسې، جوماتونه، د نجونو او هلکانو لپاره ښوونځي، روغتون، کلینیک، سوداګریز مارکیټونه، تفریحي پارک، دولتي تاسیسات لکه بانکونه، د اور وژنې مرکز، برېښنا او د فاضلاب سیستمونه په پام کې نیول شوي دي.